د سر صدمې یا ژوبلېدل او وینه بهېدنه یا هېډ ټراوما اند بلیډینګ. د سر ژوبلېدل یا مغزي صدمې له هغو ستونزو څخه شمېرل کېږي چې پیښې په هر ځای کې لیدل کېږي، چې دا ډول صدمې کېدای شي د حواس د له منځه تللو د لنډې مودې لپاره او یا هم د مرګ لامل شي. دا ډول صدمې ماشومان او ځوانان د زړو خلکو په پرتله ښې زغملی شي، په دې خاطر چې د ماشومانو د سر هډوکي ډېر کلک نه وي، یعنې په پوره اندازه یې جوش نه وي کړی او په اسانۍ سره خلاصېږي، خو د ګاهلانو هډوکي په پوره اندازه جوش کړی وي او په اسانۍ سره نه خلاصېږي. نو له همدې کبله د وینې بهېدو پر مهال ټول زور پر مغزو راځي. د سر ژوبلېدل اکثرا د غاړې ژوبلېدلو سره یو ځای وي، نو باید ناروغ ته د بې ځایه حرکت ورکولو څخه ډډه وشي، ځکه کېدای شي چې هر مغز یا شوکي نښه ته ضرر ورسېږي. که چیرې د داسې ناروغانو سره مخ شوی او ناروغ د دې توان لرلو چې خبرې وکړي، نو د هغه نوم او د حادثې د څرنګوالي په اړه ترېنه پوښتنه وکړئ، یا همدا ډول د غوږو او پزې څخه وینه تلل او د پزې څخه د اوبو د تللو د څاڅکو په څېر د جمجمې د ماتېدو او د مغزو د شاوخوا پردو د شلېدو علایم دي. معمولا په دې ناروغانو کې نبض ضعیفه وي او د وینې فشار لوړ وي. د دې ناروغانو سره د مرستې په موخه که چیرې ناروغ استفراغ درلود، نو باید چې ناروغ په یوه خوا څملول شي تر څو استفراغ د تنفسي لارو د بندېدو سبب نه شي. که چیرې د ناروغ په خوله کې خوراکي توکي او یا مصنوعي غاښونه وي، نو ژر تر ژره یې ترېنه لرې کړئ تر څو تنفسي لاره ته لاړ نه شي. کوښښ وکړئ د ناروغ تنفسي لاره پاکه کړئ تر څو ناروغ وکولی شي ساه وکاږي او بیا ناروغ ژر تر ژره روغتون ته ورسوئ.